کله چې دا پنځه څیزونه د خپل ژوند برخه وګرځوله نو رب العالمین به تا ته د داسې ځای نه رزق درکړي چې ستا به بالکل ګمان هم نه کېږي، ستا په رزق کې، ستا په اولاد کې، ستا په عمر کې، ستا په هر یو شي کې به رب العالمین خیرونه او برکتونه واچوي. اول به دې کې چې دی محترمو هغه پرهیزګاري ده، چې کله پرهیزګاري ته د خپل ژوند برخه وګرځوله او تا کې تقوا راغله د الله رب العالمین نه یره، نو الله فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. د داسې ځای نه به ورته رزق ورکړم چې د به ګمان هم نه کېږي، خو شرط څه شی دی؟ تقوا. دویم محترمو هغه شکر دی، چې کله تا کې د شکر صفت پیدا شه، هغه نعمتونه چې رب العالمین درکړي دي په هغې د شکر شروع کو، نو الله رب العالمین به په هغې کې زیادت راولي. لئن شکرتم لازیدنکم، دا د رب العالمین وعده ده. بل چې دی محترمو چې کله استغفار ته وي او د رب العالمین نه بخنه غواړي، دا یو لوی سبب دی د انسان د رزق په پراخۍ کې. الله رب العالمین په ډیر ځایونو کې چې دې ته اشاره کړې ده، او خاص په سورة نوح کې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. دا صرف او صرف دا استغفار په وجه باندې. بل چې محترمو هغه صدقه ورکول، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صدقې سره د انسان په رزق کې چې دی هغه برکت راځي او دې کې چې دی زیادت راځي. انسان دا فکر کوي که چېرته ما د مال نه صدقه ورکړه نو دې کې چې دی دا خو کمی راځي، نو بالعکس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او زموږ یقین دی په دې باندې هغه خلک چې د رب العالمین د رضا دپاره صدقه ورکوي، د ځان ښودنې دپاره نه چې خلک راته ښه سړی ووایي، نو د هغې په مالونو کې د هغې په رزق کې چې دی خیر او برکت راځي. بل محترمو هغه خپلولي پالل، دا هم یو لوی سبب دی چې د سره د انسان رزق کې د انسان په عمر کې چې دی برکت راځي او خیر پکې راځي.